یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي ډېر ځوانان په پابجي ګیم باندې اخته دي، وایي د پابجي ګیم حکم که راته بیان کړي. محترمه وروره، پابجي ګیم کول ګناه ده. د نړۍ کفار غواړي چې موږ ته په څو رقمه باندې تاوان ورسوي، موږ سره په څو بخښونو کې مقابله وکړي. یو خو که پبجي ګیم دی که هر ګیم یو څوک کوي، دا عبث کار دی. بیا چې کوم نت امبیانې په دې باندې مصرفېږي، دا هم په اسراف کې راغلی. دوم تاوان یې دا دی چې په پبجي ګیم کې زموږ د مقدساتو توهین دی. هغه دا د یو سړی خانه کعبه تصویر راسي، هغه ونړوي، دې ته ورته نور کارونه پکښې دي. نو پبجي ګیم کول چې دی ګناه ده. والله اعلم بالصواب.